السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درود په جناب نبی صلی الله علیه وسلم. خوږو لیدونکو آرلیب ته ښه راغلاست. آرلیب تاسو ته د لیبارټري معلوماتو ترڅنګ د طبي معلومات هم خپروي. خوږو لیدونکو چیرې هم چې یاست، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به او خوشحاله ژوند به تیروئ. په دې هیله چې د ویډیو تر اخره را سره ملګرتیا وکړئ، ان شاء الله په نننۍ ویډیو کې هم د تیر په څیر یو ګټور معلومات تر تاسو پورې دررسول غواړم. ګرانو کتونکو، زما دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شریک کړئ چې ډیری خلک د داسې ګټورو معلوماتو څخه خبر ووځي. ګرانو کتونکو، راځم خپلې موضوع ته چې ما د MCV ټیسټ په حواله ټاکلې. MCV ټیسټ ته مین سیلز والیوم هم ویل کیږي، دیتا مین کرپسکولر والیوم هم ویل کیږي. ګرانو کتونکو، MCV موږ ته مختلفې انیمیاوې ډایګنوز کوي. د همدې ترڅنګ د مختلف هیلث کوم کنډیشن چې وي هغه هم په ډاګه کوي. ګرانو کتونکو، هیره دې نه وي چې MCV خپل نارمل رینج لري چې هغه د 80 څخه بیا تر 96 پورې ده. زه به دلته تاسو ته ولیکم د 80 څخه بیا تر 96 FL یعنی femtoliter. ګرانو کتونکو، همداسې MCV چې ده هغه موږ ته د RBCs کوم سایز دی یا د دې والیوم دی هغه په ډاګه کوي. MCV کله چې RBC په خپل سایز کې نه وي، د خپل سایز مثلا اب نارمل وي، دا یا زیاتی غټي راځي یا کوچنی راځي چې په خپل نارمل رینج کې نه وي. نو کله چې دا په سایز کې غټه راسي، اب نارمل وي، دیتا ماکروسیټک ویل کیږي. او کله چې RBC په سایز کې وړه راسي نو دیتا مایکروسیټک ویل کیږي. خوږو کتونکو، راځو دیتا چې کله د MCV ویلیو چې وي هغه های راسي، مثلا زیاته راسي، هغه موږ ته څه په ډاګه کوي. هغه به زه تاسو ته په نښه کړم. لومړنی چې کوم دی هغه ویټامین B12 دی، deficiency of folic acid دی، liver disease دی، hypothyroidism دی، همداسې immune disorders دی، aplastic anemia، hemolytic anemia، alcoholism. دا هغه وجوهات دي چې کله MCV های را روان وي. خوږو کتونکو، د همدې ترڅنګ MCV چې کله لو را روان وي نو د دې هم خپل وجوهات وي چې هغه هم زه دلته ما لیکلي، زه به تاسو ته هر یو په نښه کړم. لکه آیرن ډیفیشنسي انیمیا سوه، دا هم کېدلی سي د دې وجه چې کله MCV لو را روانه وي. همداسې تلیسمیا سو، سپیروسایټوسیس سو، همداسې لیډ پویزنینګ سو، سایډوبراسټیک انیمیا سو، همداسې انیمیا آف کرونیک ډیزیز. دا هغه وجوهات دي چې کله بیا MCV لو را روانه وي. نو خوږو کتونکو، د همدې ترڅنګ کله تاسو غواړئ چې د MCV ریزلټس ځان له معلوم کړئ نو تاسو به څه کوئ؟ د هغې هم خپله فارموله ده. دا د ماشین له طریقه هم کېدلی شي، خو که غواړئ چې تاسو د فارمولې له طریقه وکړئ نو هغه به بیا زه تاسو ته د دې فارموله هم در وښیم چې تاسو به څه کوئ. کوم د HCT ریزلټ چې له ستاسو سره وي دا به تاسو ملټیپلای کوئ له چی سره؟ له 10 سره، یعنی HCT ضرب له 10 سره، او بیا به تاسو تقسیم ورکوئ په چی سره؟ RBC سره. یعنی RBC څو در سره وي هغه سره به بیا دا تقسیم کوئ. نو چې څو ریزلټ تاسو سره راغی هغه به تاسو د MCV چې شوي ریزلټ وي. نو دغه هغه معلوماتو خوږو کتونکو چې ما غوښتل تر تاسو پورې در ورسوم. خدای دې وکړي چې خوښ سوي مې وي او په معلوماتو کې مې اضافه سوي وي. ان شاء الله زما سره ملګرتیا کوئ. همداسې ګټور معلومات به نور هم ډیری تر تاسو پورې در رسوم. چیرې هم چې یاست، خدای دې وکړي چې جوړ او آباد واوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. غواړو به په بل ویډیو کې سره ان شاء الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. Thank you for watching.
subscribe to my channel.